ګوره که په دنیا کې الله تا ته څلور خصلته درکړي، په تا کې دا څلور شان وجود ولري، ستا سره یې ده، بیا که د دنیا د هر شي څخه ته بې برخې یې، هېڅ شی نه لرې، لا به هم نه غمګینه کېږي. گویا د دنیا هر څه، د دنیا او د آخرت هر څه الله تا ته درکړي. دا عجیبه روایت. که چیرې الله خپل بنده ته څلور خصلته ورکړي، څلور شان یې ورکړي، که په ټوله دنیا کې هېڅ هم ونه لرې، هېڅ ونه لرې، دا سړی دې نه پریشانه کېږي. د دغه څلور خصلتو په مقابله کې ټوله دنیا هېڅ هم نه ده. دغه څلور خصلته چې الله تا ته درکړي دي، لکه تا ته چې هر شی درکړی، کوم خصلتونه دي؟ ګورې دنیا کې هر انسان چې کوم دی بې صبره دی، تلوارجن دی، خدای پلانکی شی غواړي، پلانکی شی غواړي، که یو شی نه هم دی ناراضه دی، که ټول ورکړي بیا دی بخیل جوړي، حریص وي زیات. لیکن دغه څلور خصلته که الله تا ته درکړي وه، که هېڅ هم نه لرې، که هېڅ هم نه لرې، ګویا تا ته ټوله دنیا الله درکړی، تا ته ټوله دنیا الله درکړی. هغه څه دی؟ حدیث کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که څلور شان په چا کې وه او د دنیا هېڅ نه درلود، د سړی دی پریشانه کېږي نه. یو د هغو شیانو څخه حفظ امانت دی. که په تا کې الله سبحانه وتعالی امانتداري شي، ته امین یې، امانت خیال ساتې، بیا په دې پوه سې چې تا ته الله هر څه درکړي. امانت څه ته وایي؟ یو مسلمان شی ستا سره پروت دی، تا ته یې درکړی دی د حفاظت په خاطر، مې استعمالوه د حفاظت لپاره کښېږده. مسلمان ته دوکه مه ورکوه، پیسې کې دوکه مه ورکوه. که په تا کې امانتداري وه، گویا د دنیا د څلورو حصو څخه یوه حصه الله تا ته درکړې، د ټولو دنیا. دویم شی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که چیرې الله پاک جل جلاله تا ته صدق درکړی و، همیشه دې رښتیا ویل، صدق حدیث، رښتیا خبره کول، دا په اسلام کې ډېر مهم شی دی. دا د اصلي مسلمان خصلت دی. که سړی درواغ وایي، نبي علیه الصلاة والسلام دا د منافق خصلت ټاکلی دی. آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذبه، چې کله خبرې کوي درواغ ډېر وایي، د یوې خوا او د بلې خواګانې. رښتیا ویل، ان صدق ینجي والکذب یهلک، رښتیا ویل سړي ته نجات ورکوي. او دغه ان صدق بر، رښتیا ویل دا نیکي ده، داسې نیکي ده چې دا نیکي ته جنت ته بیایي. او درواغ دا معصیت و ګناه ده، داسې ګناه ده چې تا جهنم ته بیایي. او ګوره په بازي کې، په ګپه کې هم درواغ مه وایه. سبا دا نه وایه چې ما خو د ده سره ګپه کوه. په ګپه کې درواغ ویل هم حرام دی. د خپل د کور ماشومانو ته درواغ ویل هم حرام دی. دا به نه وایاست. تر دې زموږ کتابونه اخیستل، دا پلار کله کله بچي ته وایي چې تا بیایم، سبا د خیر، او نه بوځي، دا د وادي مخالفت دی. او که اول د سره دا نیت وي چې زه تا نه بیایم، دی ورته وایي تا بیایم، دا درواغجن دی دا پلار. خپل اولاد په درواغ مه مخته کړي. اولاد په درواغو الا مخته کېږي چې پلار درواغ ورته وایي، مور درواغ ورته وایي. دویم شی په ځان کې دغه خصلت پیدا کړه، د رښتیا ویلو. که دا خصلت الله په تا کې کېښودي، په دې پوه سې چې دنیا څه کامیابه سړی ته. او دریم شی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم آیات کړي، دا مهم شی دی، حسن خلق، ښه اخلاق. همیشه ښه اخلاق ول. دا ښه اخلاق هغه شی دی چې د نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ستاینه قرآن کړی ده، وانک لعلی خلق عظیم. د ښه اخلاق په ذریعه باندې انسان هغه مرتبه لاسته راوړلی چې حدیث دی چې په بل شي لاسته نسي راوړلی. د قیامت په ورځ به د ښو اخلاقو په وجه الله جل جلاله د بنده سره راضي کېږي او جنت ته به داخله. ښه اخلاق ډېر مهم شی دی. ښه اخلاق څه دي؟ د خپلې مېرمنې سره ښه اخلاق، د مور پلار سره، د اولادو سره، د ورونو سره، د قریبانو سره، د همسایګانو سره، د کاروبار کې چې ستا د چا سره همسایتوب دی، د چا سره د کاروبار د هغوی سره. او د خپل رب سره ښه اخلاق څه شي دی؟ د خپل رب په فیصله او قضا باندې راضي کېدل. همیشه خوش اخلاق اوس. خوش اخلاق دې ته نه وایي چې همیشه ښاد ده، نه نه، خوش اخلاق دې ته وایي چې د هر چا ته خپله مرتبه ورکړي، د هر چا سره د هغه په مرتبه کې د هغه سره غږېږي، خبرې ورسره کوي. د خپلې مېرمنې سره د خپلې مېرمنې په حیثیت
چې دا ستا مېرمن د مور سره د مور په حیثیت چې دا مې مور ده د پلار سره د پلار په حیثیت دا نیک اخلاق او ښه اخلاق وایي دا په ځان کې پیدا کړه موږ تاسو باید کوشش وکړو خبرې خو مې ډېرې اورېدلې لیکن عمل باید وکړو مهم شی چې کوم دی په خبرو کې عمل چې عمل سړی وکړي خبره خلاص څلورم شی چې کوم دی پاک او حلاله روزي ګټل دا اوس مې درته وایي چې سود څومره سخته ګناه ده حرامه معامله څومره ګناه ده د دې اثرات ستا پر اولاد پرېوځي اولاد درته نافرمانه سي برابر د ژوند د خوند نه سي اخته د ژوند کې به هلاکت سره مخامخ او په مرګ به خوشحاله دا د حلال روزي اثرات دی چې سړی اولاد د تابع سړی اولاد بیا د کنټرول نه وځي د ما تحت او که چیرې حرامه دي په خوړل بیا به دې پوس چې بیا ستا زی نه دی بیا به دې د ژوند آزاد او خوشحاله ژوند په غم او په قید او په محبس باندې بدل شي دا څلور صفات باید موږ راوړو یو شی چې شو ښه اخلاق دویم شی حلال روزي دریم شی رښتیا ویل څلورم شی امانتداري انسان باید د بل مسلمان د امانت